د دوی ګټې پکې خوندي وي. د توریزم په نوم دوی افغانستان ته راغلل، طالبان یې تبعید کړل، په هغه وخت کې طالبان د دوی د ګټو پر خلاف ولاړو. مګر په اوس کې دوی دا انګیري چې طالبان به د دوی ګټې نه ګواښي، لکه څنګه چې تضمینونه اخیستل کېږي اوس. دا یوه مسله ده. دوهمه مسله، بهترین یو چانس افغانانو ته په لاس ورغلی دی، حکومت او طالبانو ته. د دې چانس څخه باید ګټه پورته کړي او په افغانستان کې دغه 40 کلنه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او د دې چانس څخه استفاده وکړي. امریکا خو ځان باسي، په هر حالت چې وي دوی د صحنې د جنګي صحنې یا د نظامي صحنې څخه وځي. یعنې د هوکړې هدف هم دغه دی چې دوی له صحنې څخه ځان وباسي. دوی د صحنې څخه وځي او ستونزې چاته پرېږدي؟ افغانانو ته. موږ ته پکار ده چې اوس د مدبریت څخه کار واخلو او د فکر او د داسې یو نظر څخه کار واخلو چې موږ افغانان په یو مسکین او په سر پخلا شو. دا طالبانو ته هم پکار ده چې په غوږ کې هر څوک ورته پسې هغه وانه وړي. حکومت ته هم پکار ده چې نور په غوږ کې ورته غږیږي هغه وانه وړي. د ولسمشر غني تازه څرګندونې به تاسو مونیخ کې اورېدلې. هغه ویله چې تر څو طالبان په بهیر کې ورګډ نه سي، هغوی ونه ازمایل سي، دغه بهیر بریالی کېدای نه سي. څه ډول ازمایل غواړي د طالبانو؟ مثلا څه وکړي طالبان؟ طالبان خو تر اوسه د افغانانو سره خبر نه دي کړي. دوی د حکومت سره نه دي ناست. د دوی هوکړه د امریکایانو سره ده. د هغه امریکایانو سره چې دوی د افغانستان څخه تبعید کړي وو، د دوی جګړه خو په نوم د امریکایانو سره وه. وژل کېدل افغانان، طالبانو حکومتیان وژل کېدل دلته، یعنې په عموم کې ټول افغانانو. د افغانانو ترمنځ جوړجاړی نه دی شوی تر اوسه. دوی په میز نه دي ناست. حتی دا نه دي ویل شوي چې یوازې دومره ویل کېږي چې 10 ورځې وروسته د هوکړې څخه به د افغانانو ترمنځ خبرې پیلي. دوی د حکومت سره نه دي ناست. بنان هلته به پته لګېږي چې دوی د جرګې او د مرکې پر بنسټ باندې سره کینی، وګوري چې د طالبانو خبرې څه دي، طالبان څه غواړي. پر همدغه ډلې، پر همدغه جنګي ډلې باور کول پکار دی چې بالاخره دوی له جګړې لاس واخلي، په افغانستان کې له همدغه حکومت سره یو ځای سي، یا دغسې یو جوړجاړی وکړي چې مخکې استاد وویله چې توازن په پام کې ونیول سي، ټولې ډلې دلته ښکېلې سي په حکومت کې. دلته مسله دا ده، دغه په اوسني نظام کې هم د جنګ سالار او د ټوپک سالار کلمې چې کاریږي، علت دا دی چې هغه خلکو یو بل وژلي وو، افغانان یې وژلي وو، یو راجګ شوی و د یو قوم والا یې وژلي وو او د نور راجګ شوي د نور یې وژلي وو. افغانان یو بل سره وژلي وو. دوی راغلل په یو میز سره کېناستل، په خلا شول، دغه اوس هم په امن کې ژوند کوي. بنان طالبان هم د دې خاورې بچیان دي. دوی هم دلته جګړه کړې، د یو چا په یوه انګیزه یې درلوده چې جګړه یې کوله دلته. بنان جګړه په جګړه نه ختمیږي یا وینه په وینه نه مینځل کېږي. په کار ده چې سولې خبرې بریالی شي او افغانانو ته په کار ده دواړې خواوې چې دوی وکولی شي دغه خبرې بریالی کړي، تر څو چې وتوانیږو د سولې څخه برخمن شو. که نه د 40 کلنه جګړه به زموږ 80 کلنه او 100 کلنه کېږي که موږ د خپلو افغاني دود او دستور څخه ګټه پورته نه کړو او زموږ ملي روحیه قوي نه شي، زموږ زړه په دې وطن او د وطن په بچیانو ونه سوځېږي، دا جګړه به روانه وي. همدغه د سولې پروسه چې امریکا دفاع وزیر ویلي دی چې له وسله وال طالبانو سره همدغه لاسلیک کېدونکې احتمالي هوکړه هیله بخښونکې ده، خو له خطرونو ډکه ده، یعنې خالي نه ده. اساسي خطرونه څه دي په دغه پروسه کې چې بالاخره که چیرې مثلا دغه پروسه لاسلیک کېږي یا دغه هوکړه لاسلیک کېږي، اساسي خطرونه دغه پروسه کې څه ګڼئ؟ موږ تاسو یو بهترین تجربه لرو. کله چې روس پلوه حکومت له منځه لاړو، یا هم د منځه تلو په حال کې و، ډاکټر صاحب نجیب مجاهدین ته وویل چې راشئ د حکومت همداسې تسلیم کوي، دوی ورڅخه تسلیم نه کوو. د هغې تجربې څخه باید موږ ګټه پورته کړو چې بیا په خپلو کې لاس او ګریوان نشو سره، بیا هم همغه حالت رامنځته نشي چې امریکایان به وتلي خو افغانانو به بیا په خپلو منځو کې ډلو دغه ډلې چې موجودې دي دغو ډلې بیا سره یو بل ونه وژني او لاس او ګریوان نشي. په کار دلته ده چې افغانان دومره وتوانیږي چې دا خبرې بریالی کړي او د دې چانس څخه استفاده وکړي. ډېر زیات مننه. کاریاب صاحب ستاسو په استاد خو ښه ویش وکړه، هغه د ده نظر دی او احترام لرو نظرونو ته. یوې مسلې ته راځم، دولت ساز موضوع یاده شوه. سالي صاحب هیڅکله داسې ټویټ نه دی کړی چې
هغه د سولې خنډ وګرځي بلکې د هغې سولې په بریا یې هغه خپل ټویټونه وکړل چې یقیني او بنسټیز وي. موږ هغه سوله په کار ده چې بنسټیزه وي، داسې سبا بیا هغه جګړه په غېږه کې راوړي افغانستان ته، لکه څنګه چې موږ په تیر کې ولیدل. موږ هغه سوله نه غواړو چې د سولې په نوم باندې امریکا دلته خپلې ستراتیژۍ پلي کړي او افغانان یو بل سره واچوي. د دولت ساز هدف همدغه دی، دایمي سوله و افغاني سوله. دوهمه موضوع دا ده ټول سیاسیون او حکومت افغانان په لویه کې چاته به رجوع کوي چې د سولې خبرې پر مخ ویسي. هغه یو مرکزیت باید موجود وي، هغه مرکزیت حکومت دی. احمد و محمود و ټول افغانان په عموم کې دوی باید راشي حکومت ته لاس ورکړي او حکومت سره لاس یو کړي چې تاسو د سولې خبرې وکړئ. د سولې خبرې یوازینی مرکزیت چې پر مخ بیوي شي هغه حکومت دی. نه دلته سیاسیون مطرح دي، نه دلته نورې ډلې مطرح دي. یوه موضوع ده چې د ټولو مشوره به اخیستل کیږي، سمه ده، چون سوله د ټولو ده، خو په عموم کې د سولې مسؤلیت او کامیابي او بریا چې د چا په لاس کې ده هغه حکومت دی. بله، اوسني حکومت ته قانوني حکومت ویلی سو؟ ولې نشو ویلی؟ قانوني ولسمشر لرو. وخت تیر سوی دی. قانوني ولسمشر لرو تر اوسه. د ولسمشر د رایو په اساس باندې راغلی دی. اما وخت تیر دی تر اوسه. وخت تیر شوی دی، ورته قانونا لاره جوړه شوه، سترې محکمې صلاحیت د څو میاشتو ورکړ. اوس هم د اساسي قانون په رڼا کې دی. د اساسي قانون ګورئ، اساسي قانون وایي، ګورئ اساسي قانون وایي کله که چیرې موږ تاسو ټاکنې نه درلودی نو ولسمشر به هم نه وای. ټاکنې هم درلودې، د هغې په اساس باندې ولسمشر راغی. دا چې توافق وشو وروسته چې سیاسي توافق شوی او نورې شریکان ګرځولي، دا د ولسمشر خپله خوښه وه. اوس قانوني موده پای ته رسېدلې، که چیرې همدغه حکومت د سولې پروسه مخ ته وړي یا احیانا بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، همدغه حکومت ته پکار ده چې پر همدغه حالت باندې خپل مذاکرات مخ ته ولسمشر غني په وار چې خلکو ته ویل چې و خلکو تاسو موقت حکومت ما غواړئ، تاسو سرپرست حکومت ما غواړئ، همدا سیاسیون د افغانستان چې کوم راځئ انتخابات وکړو، ټاکنې وکړو چې موږ تاسو یو قوي حکومت ولرو، یو قانوني ولسمشر ولرو. همدا مسله وه. سبا بل سبا اعلانیږي، یو ولسمشر به یې چې د ټاکنو په اساس باندې به راغلی وي. دغه تضمین شته چې تر اوسه پورې دغه پایلې نه دي اعلان سوي او وروسته به یې پایلې اعلانېږي په دغسې یو اساس پړاو کې چې د سولې موضوع تر ټاکنو ډېره ګرمه ده؟ سولې موضوع ځان ته مسله ده، ټاکنې ځان ته مسله ده. په څو ورځو کې به ولسمشر معلومیږي. همغه ولسمشر چې د خلکو په رایه باندې راغلی هغه به د سولې خبرې پر مخ وړي. خام ځینې سیاسیون په افغانستان کې په دې اخته دي چې هغه سیاسیون چې د نظام څخه بهر دي او خپل عکس په هغه څه کې ویني چې موقت حکومت دی، خپل عکس په هغه څه کې ویني چې هغه سرپرست حکومت دی. د دوی لپاره دا نه ده مهمه چې 18 کلن لاسته راوړن چې موږ درلودی هغه له منځه ځي او که نه ځي. مهمه دا ده چې موږ په لویه کې په ملي ګټو فکر وکړو. خام ته راځې د حکومت تر شا نه درېږي، د چا تر شا درېږي ورور؟ د احمد و محمود چې د نظام نه بهر دي هغه صلاحیت د دې نه لري چې وغږي. لاړل هغه په مسکو کې کېناستل، ډوډۍ یې ووهلې، بیرته راغلل. لاړل په قطر کې کېناستل، بیرته راغلل. څوک شته دي چې د طالب سره وغږي؟ دغه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې امریکا اوسني وخت کې پر چا باور لري؟ پر همدغه اوسني حکومت باندې او که یا پر وسلوال طالبانو باندې؟ پرون به د مایک پمپ یو خبرې تاسو اورېدلې، هغه ویله چې پرېږدئ طالبان چې هر څه وایي ودې وایي. بلکل دې ووایي، دوی د دې حق لري چې ووایي، حکومت دې هم هر څه ووایي، سیاسیون دې هم هر څه ووایي، زړونه دې خالي کړي. اما کله چې د میز په تر شا کینی دوی به هغه څه ته راځي چې هدف دی. باور پر چا لرئ چې څوک د افغانستان له ملي ګټو څخه دفاع کولی شي؟ همدغه اوسنی حکومت چې تر ډېره د خلکو بې باورۍ سره مخامخ دی او که یا طالبان؟ فرض کو دا حکومت موږ چالیپا که چالیپان پې وایسته، چا ته ورشو، کوم در ته ودرېږو، کومې دروازې ته ودرېږو او ترې وغواړو چې موږ ته سوله راکړه؟ مخکې خو مرهون صاحب ویله چې دغسې یو ګډ حکومت به په منځ ته راځي چې ټولې خواوې پکښې شامل وي. ګډ حکومت هغه دی پخواني جنګ سالاران چې ښاغلي کرزي تر پزې وپړسول، هغه اصلا په هیڅ صورت سره تشیږي نه اوس د هغه باد څخه چې اخیستی دی. ناروا او غیر قانوني او حرام پیسې د ملت ورکړي ورته وای پړسه. هماغه خلک به راځي حکومت به جوړوي، هماغه خلک اوس طالبانو سره کښېني، هماغه خلک اوس طالبان کښېني او حکومت سره نه کښېني. بیا دغه پروسه بریالۍ کېدای سي؟
پروسه په دوی پورې اړه نه لري. حکومت پوه شه او طالبان پوه شه. طالبان خو حکومت سره خبرې نه کوي. چې نه کوي د پروسه ناکامه ده. طالب به راځي د حکومت سره به کینی. باید څه وسي چې ناکامه طالب به راځي د حکومت سره به کینی. د جنګ لوری حکومت دی. د جنګ لوری هغه پړسېدلي سیاسیون نه دي. د جنګ لوری حکومت دی. دا که نن یې ولسمشر غني په راس کې دی او که سبا یې ولسمشر فلانی په راس کې. د دوی جګړه له امریکا سره ده. امریکا خو ووته دغه ده. سبا به وځي. کله چې وځي چا سره کینی؟ بیا جګړه کوي که ما سره کینی؟ بنان طالب ته پکار ده چې کینی. که طالب د حکومت سره کینی د هیڅ سیاسیون سره جوړجاړي ته نه رسي. دا احمقانه خبره ده اصلا چې دوی وایي چې زه د هغې سره نه کینم دې سره نه کینم. د اوس چې حکومت وایي چې طالبه زه تا سره نه کینم زه د اسلام آباد سره کینم دا امکان پذیره ده. ډېر زیات مننه. کریاب صاحب ستاسو په باور باندې که چیرې مثلا احیانا طالبان راځي همدغه حکومت سره بالاخره د خبرو په دغسې یو چوکاټ کې راځي چې حکومت سره نه راځي حکومت سره نه کښېنو سیاسونو سره کښېنو څه ډول یو حل لاره چاره کولی سي چې مثلا همدغه حکومت له طالبانو سره جوړجاړي ته اړ کړي یا مثلا طالبان له دغه حکومت سره جوړجاړي ته اړ کړي. اوس که د دواړو دریځونو ته وګورو حکومت خپله تله درنه ګڼي چې موږ د طالبانو پر وړاندې درېږو دغه سوله موږ نه غواړو چې د طالبانو یا د پاکستان په ګټه باندې وي. او که طالبان ته وګورو هغه وایي چې زموږ اساسي لوری امریکا ده له دغه حکومت سره موږ نه کړو دغه حکومت امریکا راوستلی دی موږ د دوی سره خبرې نه کوو. څه کول پکار دی اوس؟ مخکې له دې چې ستاسو مشخصې پوښتنې ته راشم زه وایم دا ولس موږ او تاسو چې په همدې میزونو کې کینو موږ په شک او ابهام کې اچولی. بلکل موږ داسې یو څه ورته ووایو چې هلته ځینې خلک که دا خبره واقعیت هم نه وي هغه په دې وډارو چې ګوره ستاسو 15% په حکومت کې برخه ده چې ویې نه منئ نو د هغه خو په نه منلو کې ګټه ده. دغه تقسیمات چې استاد وکړل زه نه پوهېږم چې دا خپل ځاني تحلیل دی که هلته د موافقتنامې یوه برخه ده په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت نه وي پې خبر د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیونوال ته نه وي خبر او موږ ته دا معلومات راغلي نو بیا خو تاسو وګڼئ چې دا هیڅ کلم دغه خلک چې دا د قدرت وږي خلک بیا په دې باندې قناعت نه کوي او چې نه یې کوي جګړه به دوامداره کیږي. ګورئ یو خبرې چې سړی وکړي زه د حکومت سره هم نه کینم زه موافقه هم نه کوم زه دا هم نه کوم حتما کینی ځکه طالبان هم دومره لیونیان نه دي چې د جګړې لوری یوه امریکا ده یو د افغانستان حکومت دی چې هغه سره کینم د سره نه کینم دا کار حتمي کیږي. ته چې زرګونه بندیان خوشي کې دا په بګرام کې نه دي دا په ګوانتانامو کې نه دي دا د پولي چرخي په زندان کې دي. امریکایان نه ورځي چې هغه قلپونه مات کړي او د طالبانو بندیان خوشي کړي. دا د خپله دوی دواړه لوري وایي چې هم به امریکا او هم به طالبان بېلابېلې اعلامیې خپرې کړي او په هغه کې به هغه نیټه معلومه وي په هغه کې به دا ټول شیان معلوم وي چې څومره بندیان خوشي کېږي څومره امریکایان وځي په څه ډول وځي. دلته وګورئ موږ دومرې وغولی چې د توافقنامې په دغه جریان کې به په امریکایانو برید نه کېږي او دوی به په خوندي ډول وځي. بلې دغه خبرې څو ځله مخکې هم تکرار شوي دي چې دغه خبرې تر اعلامیو پورې رسېدلي دي اما ناکامۍ سره په خوندي ډول به وځي. په خوندي ډول 15,000 عسکر په 10 الوتکو کې کینئ او هوا ته پورته کېږي او په خوندي ډول ځي. چې په افغانستان کې لادینو خو هر کله چې وغوښتل طالبان به حتما د افغانستان د حکومت سره کینی توافق به کېږي د حکومت د راتلونکي حکومت شکل او تصویر به جوړیږي په څه ډول به وي. همدا خلک چې پرون د طالبانو خلاف وو او نن طالب ته غاړه ورکوي زه د طالب راتلو ته تر هر چا ډېر خوشحالیږم. زما ورور دی زه غاړه ورکوم په یوه ژبه سره خبرې کوو. هغه بل چې ورته زما نه ډېر خوشحالیږي سبا یې بیا مخالف کیږي. موږ دلته د جګړې د بشپړ ختمېدو دپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوو. وجه دا ده چې یوازې طالب نه دی چې په دې وطن کې جنګېږي دلته د 12 او 13 ډلو په منځ کې بېلابېلې ډلې دي او بېلابېل هېوادونه بلې خپل طالبانو کې ځینې ډلې موجودې دي مثلا ازبکستاني طالبان دي چچنیایي طالبان د دغو تضمین څوک ورکوي بلې مثلا طالبان که چیرې راځي د سولې له موافقې سره یو ځای کېږي هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي طالب به څنګه د دې ضمانت ورکوي چې د دوی پر ډلو کې دا اوس جنګېدونکي کسان چې چچنیایان او د نورو هېوادونه دي د دغو سرنوشت به بالاخره څه کېږي. دا ضمانت به طالب نه ورکوي دا به هغه څوک دا ضمانت په یو نړیوال سټیج باندې ورکوي څوک چې
د جګړې د تمویل دپاره اوس خپلې پیسې او خپله انرژي مصرفوي. طالب زه او طالب د دې جګړې خس و خاشاک یو. د افغانستان د حکومت حمایه امریکا کوي، د طالب خواته یو بل څوک دي. تضمین د هغو نه اخیستل پکار دي چې زما په وطن کې به نورې ګوتې نه وي، دلته به نورې جګړې نو د اساسي سولې دپاره د همغو نورو ډلو د تابع کولو د له منځه وړلو دپاره ځینې داسې میکانیزمونو ته ضرورت دی چې سبا یوه بله راپورته نه شي د تاجکستاني او ازبکستاني طالب په نوم باندې د بل او د بل په نوم باندې چې بیا دا وطن ور واخلي او طالب یې نن ورپسې کړی چې ته به تا سره زه سوله په دې شرط کوم چې ته داعش راته وځپې، بیا به یوه بله ډله رامخته کیږي، بیا به دوی د هغه په خلاف. دا د جګړې دوام دی. نو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت موقف او دریځ چې دی هغه ځکه د منلو دی چې د جګړې د پای ته رسېدو دپاره دلته د ثبات راتلل ضروري دي. سوله به وشي خو ثبات به نه لري. ولې ولسمشر کرزي د امریکا سره امنیتي تړون نه مانه او نه امضا کوه؟ وجه دا و چې ورته ویل ته به بیا په خپله کوټه کې ناستې، زما په کلو بانډو کې به اور بلیږي. ډېره مننه. ډېره مننه کریاب. مرهون صاحب ستاسو په باور باندې استاد کریاب صاحب ډېرې مهم ټکي ته اشاره درلوده چې حکومت اوسنی دریځ د ستایلو وړ دی، او په دې معنا چې که چیرې مثلا سوله راځي او ثبات موجود نه وي پر همدغو طالبانو باندې بیا باور کول پکار دی او که نه دی پکار. ولسمشر غني پرون ویله چې مهمه او اساسي پرېکړه چې پاتې ده هغه د پاکستان صادقانه همکارۍ ده. د دې برخې ته اشاره وکړه چې دا دوې برخې لري، یوې د طالبانو د پناه ځایونو بندول دي او دومه سیمه ییز امنیت لپاره ګډ تفاهم کول دي چې دغه باید له افغان حکومت سره دوی ترسره کړي. که چیرې دغه حالت نه وي ترسره سوی بیا پر دغه پروسه باندې باور کول پکار دي چې تاسو ویل چې دغسې یو ګډ حکومت به راځي په پایله کې. تاسې ګورئ یو شي ته چې متوجه اوسئ هغه دا دی چې تاسو یو ځای کور ور اخیستی دی او یو اتاق یې ژغورل کېدلی سي. زه هم نه دا نور کور سوځي نو دا یو اتاق چې مو وسوځي. اوس یوه ډله راځي یو سوله کوي، خدای جو کې 10 نفر، خدای جو کې 20 نفر، خدای جو کې 100 نفر، مګر د دغه هر ډول سوله چې موږ نوم ورکوو ښه سوله ده، بده سوله ده، هر ډول بدترینه سوله تر جنګ ښه ده. ولې ښه ده؟ ځکه چې حد اقل یو انسان خو پکښې ژغورل کېږي. ضمانت نسته چې همدغه ډله راځي بیا به دلته بدبختۍ ایجادوي. د امریکا ضمانت چا نه دی کړی، د جرمني ضمانت بې له خدایه په دې په 21مه پېړۍ کې د هېڅ چا ضمانت، د هېڅ حالت ضمانت هېڅوک نشي کولی. تاسې امریکا ولیدل چې تر هغه حده سره ورسېدل امریکا د ایران سره چې د تر ټولو ټاپ استخباراتي سړی ور وویشتي، مګر بېرته دې ناستې سره حالات هیڅ کله نه تضمینېږي. ته څه فکر کوې؟ نو بل بدیل لاره به څه شي؟ دغه جنګ ته ادامه ورکوو ورسره؟ دا خو هره ورځ سلسل کسه 200 کسه راسه وژني او دا دی دغه ولاړله امریکایان ولاړل د ده سره توافق وکړي. نو ته څه شي کوې؟ تا خو بل لاره، تا خو یوازې دا ښارونه در پاته دي. اوس دلته ته د حکومت د دریځ خبره کوې. کوم حکومت؟ د چا حکومت؟ د عبدالله حکومت که د غني حکومت؟ که هغه حکومت چې په اطراف کې چلیږي؟ خو هېڅوک د هېچا خبره نه مني. ډاکټر صاحب اشرف غني یوه مفکوره لري د سولې لپاره، ډاکټر صاحب عبدالله بله مفکوره مني. دلته یوه خبره کېږي د حقوقي اړخه څخه دا بحث یو شی دی، د ولسي اړخ څخه بل شی دی او د حالاتو د اړخ څخه بل شی دی. د حقوقي اصله څخه په هغه ورځ چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني کښېنستل، اساسي قانون یې داسې یو بغل ته کښېنوي، بله پاڼه یې ولیکل په خپل منځ کې، یو تعهد یې ولیکئ چې دا تر 2 کاله دغسې دوام لري، بیا یې ختموو. پر هغه باندې نه ولاړل. د اساسي قانون په رڼا کې هیڅ کله رئیس جمهور د دې صلاحیت نه لري چې خپل واکونه دغه کې انتقال کړي بل چاته، ځکه هلته قید سوي دي او د دې صلاحیت یوازې د لوی جرګې سره دی چې د رئیس جمهور د اساسي قانون مادې تغییر کړي. ولې دا وشو دا کار؟ ولې اړتیا وه؟ نو چې اړتیا وه، اوس اړتیا دا ده چې دلته د حکومت نه منل دا په دې اساس چې نه حقوقي اړخ لري نه وطني صبغه لري. وطني صبغه یې دا ده چې ټول سیاسیون ځینې تللي دي. دا یو واقعیت دی، که ته منې که نه منې چې دغه سیاسیون که کرزي پړسولي دي، که امریکا پړسولي دي، که خارجیانو پړسولي دي، که اوس د ډاکټر صاحب اشرف غني سره دي. اوس نو موږ د امرالله صالح خبر دلته وکړله، هغه د یو مثال په توګه راغلی. ولې امرالله خان صالح د تېر 1.5 کال راهیسې د کم صلاحیت، د کم قانون، د کم پروتوکول په اساس د رئیس جمهور په ټولو پټو او غټو ناستو کې دی. په کم صلاحیت د رئیس جمهور په رسمي ملاقات کې د مونیخ دی ناست دی، په کم صلاحیت په کم دغه باندې ناست دی. نو هلته خو بل معاون شته د قانوني اساسي پر، که هغه مجرم دی هغه محکمه سوی ولې نه دی؟ بل دغه امرالله خان صالح چې نن د ښه سولې خبره کوي، دغه ښه سوله د ولې د ډاکټر نجیب سره نه کول؟ خدای په مقابل کې ونه جنګېدی. دغه ډاکټر صاحب نجیب د دوی په خاطر د دوی د لاسه په پاکستان او طالبانو په د چوک باندې ونه ځړوي. دغه ډاکټر صاحب نجیب الله چې په دغه کې ناست دوی ته ویل چې روسان مې مو ایستلاسي خبر ته ولې نه ورته راغله؟ دا هغه خبرې چې موږ هغه سیاسي اړو یو واقعیت. بله، په کور دننه د سولې دپاره د یو منظم چوکاټ جوړولو لپاره کومو
لارو چارو ته ضرورت پیدا کېږي کومو لارو چارو؟ ما همدا خبره وکړه چې ولسي اړخ اوس دا دی که ته منې که نه منې دوستم چې هر رقم خراب کې د ترکمن تبارو مسئول دی ته چې هر رقم دا موضوع خراب کې تر یونس قانوني و تر ډاکټر عبدالله و تر عطا نه تېرېږي دا د تاجکو نمایندګان دي ته هر رقم خبره خرابه کې د پښتون مشري یا د حکمتیار صاحب ده یا د کرزي ده یا د ډاکټر صاحب غني ده دغه خلک خپل په منځ کې توافق ونه کړي دا طالب که امریکا د طالب سره نور موافقه کوي مخکې جناب استاد یو ډېره ښه خبره وکړل امریکا ته دا نه ده مهمه چې طالب کار ورسره کوي ډاکټر صاحب غني کار ورسره کوي ډاکټر صاحب عبدالله کار ورسره کوي کرزی دوی ته دا مهمه ده د دوی ګټې به خوندي نو کله چې د دوی ګټې د طالب سره خوندي په توافق کې ورسره بیا ته یې څوک بیا خو ته هېڅ معنا نه لري لکه موږ چې په دا یو نیم کال کې د پردې شاته کړي یو نه ډاکټر صاحب اشرف غني خبر دی نه جناب کرزی صاحب خبر دی نه ډاکټر صاحب هېڅوک خبر نه دي دلته ستا واک په لاس دی ته د سیاسي میزه یو دغه مسایل احساساتي وړاندې کول دي زه په احساساتي توګه که زه ولاړ سم زه ووایم چې والا هغه شاهي بیرته راولي ځکه ظاهرشاه ډېر ښه پاچا و یا شاهي بیرته راولي د شاهي کورنۍ یو څوک راولي خو دا نه حالات یې قبلوي نه وخت مني اوس وضعیت دا دی چې نه حکومت قانوني دی نه بل قانوني ارګان شته یوازنۍ حل لاره یو ولسي لارې ته کښېنستل شي دا مشکل حل سي ځکه دلته هره ورځ افغانان مړي دي دلته هره ورځ افغانان شهیدان دي موږ که د حکومت د دغه خبره کوو دا په هغه اصولو کې کولی شي چې هغه درې ما مخکې ویل قانوني اساسي نه یې لرو حکومت د خلکو د مخه که خلک وایي د حکومت سره که خلکو دا حکومت غوښتلی نو 2 میلیونه نه ورته راوتل مګر سولې ته ورسه چې ټول ملت درته راوځي که نه درته راوځي دا 40 میلیونه درته راوځي که نه راوځي نو دلته خبره احساساتي نه بلکې د حالاتو او واقعیاتو پر اساس باید وسي اصولي صاحب اساسي حل لاره چاره څه کېدلی سي په دغسې یو حساس وخت کې تر څو سولې ته یو ګام نور هم نږدې سو او بالاخره افغان حکومت او افغان ولس هغه ارمان ته ورسېږي چې له تېرو څو لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګرېوان نور سیاسیون وایي چې موقت حکومت دی دغه لارې غلطې دي دا لارې بیا هغه ځای ته نه ځي کوم ځای کې چې هدف دی بیا نو سولې ته نه رسیږو زموږ اجماع پکار ده هغه اجماع دغسې ده چې که سیاسیون خپلې شخصي غوښتنې څنډې ته نه کړي سوله نه راځي باور شتون لري چې دوی خپلې شخصي غوښتنې لسته کړي باید دا کار وشي باور نشته دی باید دا کار وشي او که دا کار ونه شو نو بیا دی نه تاجک وایي چې فلانی زما رهبر دی نه د پښتون وایي چې زما رهبر دی نه د هزاره او ازبک وایي چې فلانی زما رهبر دی بیا نو همدا رهبران دي چې پرون د جنګ په اور کې خپلې ګټې لټولې اوس هم همغه کار کوي اوس هم ډلې دي چې جګړه یې د جیب ډکېږي چې جګړه نه دای خوارو زاري طالب ولې پر سیاسونو باندې ډیر باور لري تر اوسني حکومت ښه دا هغه نارې دي چې د دښمن په څنګ کې د یو څوک ولاړ وي او ستا د دښمن پر ضد باندې ناره پورته کوي نو تا ته خود خوند درکوي دا هغه مسله ده بنان طالب ته هم پکار ده چې د دې طلایي فرصت څخه ګټه پورته کړي دوی هم افغانان دي دوی هم سوله غواړي نور ستړي دي د جګړې څخه را دي شي کیدني د جګړې د اساسي لوري سره د خبرې وکړي تر هغې چې د جګړې اساسي لوری ونه پیژني هغه ډوډۍ خواره چې په مسکو او په نورو هیوادونو کې ناست و هغه سوله نشي راوستی د جګړې لوری حکومت دی حکومت سره دې کیني ډېر زیات مننه کاریاب صاحب اساسي حل لاره چاره څه ګڼئ چې